پاکستاني ډیلی ټایمز ورځپاڼې د دوحې سولې له بهیره د خبرو ځینو سرچینو په وینا لیکلي طالب مرکچیانو د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د 14 میاشتو موده وړاندیز کړې. ورځپاڼه وایي د ځواکونو د وتلو موده د خبرو اترو یوه کلیدي موضوع وه. ورځپاڼه زیاتوي ملا برادر له امریکا او ناټو سره پر دغه مهالویش سلا شوې، خو د طالبانو مشرتابه خوشحال نه وو ځکه په دې برخه کې ورسره مشوره نه وه شوې او وړاندې دوی په خپلو کې د 9 میاشتو خبره کړې وه، خو امریکا د 18 میاشتو غوښتنه کوله. خو ډیلی ټایمز وایي ملا برادر اوس دا خبره د طالب مشرانو مخې ته ایښې. ورځپاڼې د سرچینو په وینا لیکلي چې په دې تړاو وروستۍ پریکړه نه ده شوې او په اړه یې خبرې روانې دي. قطر کې د طالبانو یوه چارواکي ورځپاڼې ته ویلي پر ټولو مسایلو خبرې روانې دي او اوس په دې اړه کوم رسمي ځواب نشي ورکولی، خو چې وروستی شي دوی به یې اعلان کړي.